اوس د عباده بن الصامت دی روایت ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم من تعار من اللیل څوک چې د شپې راپاسي څوک چې د شپې راپاسي یعنی خوب منځ کې راپاسېدو خوب منځ کې سړی کله راپاسي کله سړی ویری تږی شي یا ډډه بدلی را بدلی سترګې کولاو شي دا ډېره قیمتي دعا ده ګورې او ډېر قیمتي وخت ته چې کله ډډه بدلی را بدلی او لږ راویښ شي نو دا بعض نیم دا کمبل ښه په ځان راټیټ کړي تیز کې یو قیمتي کار ته کولی شي دنیا وما فیها چې را جمع کې نو دومره لویه خبره تا ته نشي میلاوېدی څومره چې دلته تا ته میلاوېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا سړی چې د شپې راپاڅېدو کېناستو دعا یې وویې هغه دعا یې څه وویې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله آسان ذكرت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله دي ترجمة مرتوك لا إله إلا الله وحده نشتی د عبادت حقدار مگر الله دے وحده یک یوازی لا شریک له دا غسر هیڅ څوک شریک نشتی له الملک خاص د الله د پاره باچایی ده وله الحمد او خاص هغه لره ستاینه ده وهو على كل شيء قدیر او هغه په هر څیز باندې قادر دی الحمد لله طول د کمال صفتونه خاص الله لره دي وسبحان الله او پاک دی الله ولا اله الا الله د الله نه علاوه بل د بندګۍ حقدار نشتی والله اکبر الله د ټولو نه لوی دی ولا حول ولا قوة الا بالله نشته د ګناه نه د بچ کېدو او په نیکۍ باندې قدرت مگر صرف د الله په توفیق سره دا مطلب دی یعنی یا الله زه د هغه وخته پورې ګناه نشم پرېښودی او زه د هغه وخته پورې ستا عبادت نشم کولی تر څو چې تا ماله طاقت نه یې راکړی لا حول ولا قوة الا بالله ترجمه ده که ته ګناه پرېږدي که نه نو ځان ته به اوچت نظر مه ګوره د الله په تا رحم کړی تاله طاقت تر کړی ته د ګناه پرېښودي او که ته یو عبادت کې کمال دا دی چې الله تعالی توفیق در کړی دی نو ځکه ته دا عبادت کې دا دعا دی سړي ووایي ثم قال بیا ووایي رب اغفر لي او بیا دا ووایي چې یا الله ما وبخه او قال یا یې داسې ووایي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ووایي دې سړي دا الفاظ ووایي دا الفاظ چاته یاد دي وی وایي څه لا اله الا الله ولا اله الا الله بارك الله فيك دا كلمات تيوي ثم دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دې سړي دعا وغوښته یعنی خپل ځان د پاره د الله نه څه حاجت هغه یې وغوښته استجیب له الله به د دعا قبلوي او صرف دا نه فإن توضأ وصلى او که چېرته دا سړی د طلایي نه پاڅېدو چاردامې وکړو مونځ یې وکړو قبلت صلاته دغه مونځ ولم الله قبلوي اوس ګوره دې فضیلت وظیفه ده او یاد یې کوي او څه په نمونو ناشنا وظیفه ده دا په وظیفو پسې چې ګرځي څومره اوچته وظیفه ده ستا څه مسله ده وایي زما کار نشته ستا څه مسله ده بچي نشته څه مسله یې ده غربت دی څه مسله یې بیمار څه مسله ده دا ده او دا او دې نه علاوه چې الله مې وبخي الله راباندې رحم وکړي الله علم راکړي الله عزت راکړي
الله کامیابی راکړي. زه ته وظیفه ښیم که نه، د شپې چې کله هم راپاڅېدې په خوب کې، چې کله هم راپاڅېدې دغه دعا ووایه، دغه کلمات ووایه، بیا پسې دعا وغواړه، پیغمبر ګرنټي درکوي دا دعا قبلېږي. زه نه وایم، دا د پیغمبر خبرې دي. او بیا په هغې پسې زیاتي الله اکبر چې مونځ دې وکړو، دا مونځ هم قبول کړی شوی مونځ دی. پوه شوي به که نه؟ عملي کوي به که نه؟ څه دومره ګران کار دی؟ ته چې خوب کې راپاسې او تږی شوی اوبه پکې څکې که نه څکې؟ ښه پاسې، ښه اوبه څکې، ښه بلکې دا د موبایل دا نشهیز پکې موبایل هم وګوري که چېرته کړنګ شوی او دې وزیر اعلی ته چې ته میسیج راغلی ضروري ګوري پکې موبایل. که ته د هغې په ضد دا ووایې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد، څه به دا ټیم درته شمار کړم چې بیا نه وایي چې څومره اوږده دعا یې راته ښوولی. ګوره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. په دې باندې ولګېدو 14 سکنډه تا دا ختم کړو، بیا دی الله په ما باندې رحمتونه د دنیا او د آخرت راووروه یا الله، او یا الله ما وبخه، او یا الله زما د دنیا او د آخرت مسلې اسانې کړه. شپږو سکنډه دا شو. ټول 40 سکنډه کې تا داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي. 40 سکنډه کې تا داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي. نو که پاسې دی اودس دې وکړو، 2 رکعاته دې وکړو، یو پاو ساعت هلته دې ولګول، 20 منټه دې ولګول، نو داسې یو نعمت به ته را پیدا کړي چې د دې سره مقابله وکړي قبوله کړی شوي دعا او قبول کړی شوی مونځ. که نه اوچت نعمت نه دی؟ بدبختي زمونږ ده چې مونږ ته دا قسمه عبادات دا مونږ ته نه دي معلوم، دا زمونږ بدبختي ده. او بیا زمونږ اکثر مولیانو ته د الله هدایت وکړي، هغوی دا مونږ ته نه دي بیان کړي، او که راته بیان کړي دي نو اکثر هغه اذکار دي چې هغه څه دي کمزوري روایتو کې دي. لکه اوس دغه رونه که زما دا بیان ورته چې ته ورسېدو او رسي ورته کله ناکله داسې اوري، ځکه اجارتونه چې په ما کوي خو بیان نه اوري که نه. دا چې وظیفې خلکو ته ښیي په فیسبوکو کې، دا ښایسته وظیفه نه ده. ښه په صحیح حدیث کې ده، امام بخاري روایت راوړی، امام ترمیزي راوړی، ښه صحیح سند والی روایت دی، بیان یې که خلکو ته. نو ولې موږ سره د دې صحیح وظیفو څه کمی راغلی دی چې موږ کمزوري شروع کړو؟ صحیح را سره ښه ډېرې شتي، نو کمزورو ته څه ضرورت دی که نه؟ ښه دریم روایت یې راوړی دی، او دا دریم قسم الفاظ دي چې دعا منځ کې دي الله یې دعا قبلوي. عن انس رضي الله عن انس بن مالك، دا روایت امام ترمذي راوړی دی، سندن الحمدلله دا حدیث صحیح دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الذو بیا ذا الجلال والاکرام، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو دعاګانو کې لازم ونیسئ، پیغمبر وی په خپلو دعاګانو کې لازم ونیسئ دا ټکي یا ذا الجلال والاکرام، ای اوچت شان او عزت والا ذاته. په دعا کې دا څه وایه؟ ډېر وایه. څه به کې وایي؟ یا ذا الجلال والاکرام، یعنی ای اوچت شان او عزت والا ذات. لکه ته یا الله ما وبخه که نه، نو داسې وایه یا ذا الجلال والاکرام ما وبخه، یا ذا الجلال والاکرام په ما باندې رحم وکړه، یا ذا الجلال والاکرام ما د قبر د عذاب نه بچ کړه، یا ذا الجلال والاکرام زما مسایل اسان. دا ذو الجلال والاکرام دا ډېر وایه، نو دعاګانې به د الله ډېرې قبلوي. نو دا سویم ذکر شو، سویم قسم الفاظ شو. دریم که اسم اعظم ورسره کې د هغې سره څلورم شو. ښه دا بل به اخرنی ذکر کو، دا هم دلته اخرنی روایت راوړی دی، سبحان الله ډېر ناشنا روایت دی، او دا امام نسائی راوړی دی، امام ترمذي راوړی.
او درته یعنی د خوشحالۍ زیری درکم چې څوک د قرآن او حدیث سره تعلق ساتي نو دا ښایسته ښایسته نعمتونه الله د هغه په نصیب کوي. دا خواږه حدیثونه دي والله که چا ته زړه کېږي سړی وي چې عمر له مې اورېدی ورته ناست او چې دا د پیغمبر د خولې نه راوتي و د صحابه کرامو سره ناست څومره ناشنا خوند به یې او الحمدلله اقا شان تر و تازه الله موږ ته رارسولي تر و تازه. دا علما د دعاګانو د شکریه حقدار نه دي؟ څه د پاسه 1400 کاله وشو هغه دین تا ته اقا شان بیانوي که څوک پکې کمی زیاتې وکړي هغه ته داسې ویښته راوباسي لکه د وړو نه چې وباسي د عالم د شکریه او د عزت حقدار نه دي؟ تا خو غم د خېټې راغستی دی سهار شوي شپه چې څه نه ته څه خبرې چې چا ضعیف حدیث جوړ کړو که چا دروغ وي که چا ته څه نه څه خبرې خو هغه عالم ته دعا کوه چې غریب سحر ماښام دغه غم یې راغستی چې څوک په دې دین کې کمی زیاتې ونه کړي هغه ته دعاګانې کوه. وده څومره ښایسته حدیث دی ګوره انس بن مالک وایي جاءت ام سلیم الى النبي صلی الله علیه وسلم ام سلیم راله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پیژنې ام سلیم د انس رضی الله عنه مور ده دا ډېره پوهه زنانه وه او دې سوال ته خو وګوره که نه یا رسول الله علمني كلمات ادعو بهن في صلاتي یا رسول الله داسې الفاظ او داسې کلمات راته وښایه چې زه په خپل مانځه کې په هغې سره غوښتنه کوم د الله نه په مانځه کې یا په خپل دعا کې په هغې سره غوښتنه کوم. حدیث کلماتو ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښیي قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي سبح الله 10 سبحان الله وایه لس پیرې سبحان الله وایه لس پیرې واحمدیه 10 او بیا لس پیرې وایه الحمدلله وكبريه 10 او بیا لس پی روایه الله اکبر ګران ذکر دی که نه څه دی لس پیری سبحان الله لس پیری الحمدلله لس پیری الله اکبر او د پیغمبر دی خبرې ته غوږ کېږده بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ثم سلیه حاجتکی بیا چې د خپل څه حاجت د الله نه غواړه یقول نعم نعم هغه الله به په هر څه باندې تا ته ښه ښه کوي چې او قبلو مې په هر څه به راته الله ښه ښه وایي نعم نعم او منمې او منمې صحیح شو در به صحیح شو د حاجت الله وایي زه به یې دله پوره کړم څومره اسان کار دی سبحان الله لس پیری الحمدلله لس پیری الله اکبر لس پیری کار دې وشو. نو دا هغه کلمات دي چې د دې په ویلو سره دعا ښه قبلیږي. نو څو قسمه ذکر شو دلته څلور اسم اعظم سره څو شو 15 یو اسم اعظم چې یعنی اسم اعظم ویل پکار دعا منځ کې نو دویم دعا د یونس علیه السلام لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا د دعا په منځ کې ویل. نو دریمه د شپې چې څوک راپاسي او هغه ذکر وي هغه ذکر شو. څلورم یا ذا الجلال والاکرام. نو پنځم لس پیرې سبحان الله لس پیرې الحمدلله او لس پیرې الله اکبر چې څوک دا وایي نو الله یې دعاګانې ښه قبلوي. په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله. را روان درس کې یو بل ناشنا فصل دی وی د دعا د قبلېدو وختونه او ځایونه دا هم ډېر قیمتي موضوع ده یعنی کوم ځای کې الله دعاګانې ډېرې قبلوي او په کوم وخت کې ډېرې ښه قبلوي. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله دې زموږ دعاګانې قبولې کړي. هذا والله اعلم وصل